خپل وړو ته دا خبره د شروع نو خایي چې کله ستاسو ترورانې کور ته راشي نو هغې سره ډیر په عزت سره خبرې کوي، هغې له ډیر عزت ورکوي. دا نه صرف ملمنی وي بلکې دا ستا د پلار خویندې وي. تروران نظمه مطلب دلته کې د پلار خویندې دي. دا د پلار د بچپن یادونو یو حصه وي. کله چې دروازې نه دننه شي او راشي تاسو کره نو ډیر په خوشحالۍ سره ورته سلام وکړئ او د زړه نه ورته خوش آمدید وایي. دا سوچ مه کوئ چې دوی تاسو کره کله کله راځي، بلکې دا سوچ وکړئ چې یو وخت داسې و چې دا د دې کور حصه وه، په دې انګن کې د دې یادونه چې دي هغه شامل دي. د هغوی خندا، د هغوی ژړا، څومره یادونه چې وي د دې کور سره تړلې شوي. یو خبره یاد ولرئ، که تاسو نن خپل تروران ته عزت ورکوئ نو سهار به ستا خویندو ته هم دغه شانې عزت او قدر ملاویږي. که تاسو د خپل ترورانو قدر نه کوئ، دې سره رشتې ماتې شي او په زړونو کې ډېرې فاصلې راشي، ډېره پردیوالی راشي. خپل وړو ته دا خبره هم وښایئ چې رشتې صرف د وینې نه وي بلکې محبت او احترام سره ژوندی وي. محبت او احترام سره په رشتو کې نور هم مینه چې ده هغه سیوا کیږي. او کله هم چې ستاسو ترور کور ته راشي نو موبایل یو طرف ته کیدئ او خپل د ترور نه حال چال تپوس وکړئ، د هغې په ژوند کې څه روان دي د دې پوښتنه ترې وکړئ. دې سره به ستا ترور ډېره خوشحاله شي او هغې زړه نه به تاسو ته دعا وځي، خپل ورور ته به دعا وځي او په دې خبره باندې به ډېر فخر کوي چې زما ورور زما وروندار خپل وړو له څنګه ښه تربیت ورکړی دی. دې وړو خبرو سره رشتې ډېرې مضبوطیږي. خلکو رشتو باره کې په سوشل میډیا باندې ډېر نفرت خور کړی دی چې ماما داسې تر خو دشمن وي، تروران خو کورونه روانوي، داسې هیڅ هم نشته. اول خبره دا ده چې ته یو رشتې له څومره قدر عزت ورکوي واپسې کې به تا ته حق ملاویږي. تاسو نه چې چار چاپېره کمې دا رشتې دي دا ډېرې زیاتې خوږې دي، خو بس وخت او احترام ولا ورکړئ. زه سخت خلاف یم د هغه خلکو چې څوک د رشتو خلاف خبرې کوي. او ستاسو وایي ستاسو چار چاپېره رشتې څنګه دي، ښه دي یا بدي؟ رشتو په اړه یا ژوند کې داسې څه قسم مسله وي په کمنټ سیکشن کې مانه ضرور تپوس وکړئ، زه به تاسو ته حل ښایم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو خوښیږي خپل فیملی او فرند سره ضرور مخکې شریکه کړئ چې نورو خلکو ته رشتو باره کې پته ولګي چې ژوند کې رشتې بدې نه وي. ډېر رشتې داسې دي چې هغه ډېرې خوږې دي، ډېرې ښایسته دي او زړه ته ډېرې نږدې دي، خو بس موږ په خپله دا رشتې چې دي دا خرابې کړي دي. خپل ځان ډېر خیال ساتئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. الله په امان.